الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نن دو مسئلے زیر بحث گرزو چې مسئلہ دا سماع الموتى او مسئلہ دا علم الغیب او نسبت دا علم غیر اللہ لرا جائز دے که ناجائز دے که جائز دے پا کم مرتبہ کیو پا کم انداز باندے مسئلہ دا علم غیب چون کی تفصیلی دا آغا رستو زیر بحث گرزو او مخ کی مختصر ٹیم کی سماع موتا چې دا په مخکینو ټولو کورسونو د مناظرو کې ما زیر بحث نه ده ګرځولی او د هغې لویه وجه دا ده چې په کومه مسله کې صحابه کرام اختلاف ولري نو اصحابي کالنجوم بیایهم اقتدیتم اهتدیتم بیا که هر جماعت د هر صحابي پسې لاړ شي نو احد الجانب اخر لره پکې د دلال او د زیغ او غلط نسبت نشي کولی او نه جایز دي چې وایي کی زمونږ معاصرین علماء و مشایخو کې څومره حنفي حضرات څخه ساکتین دي فقط په دغه لحاظ باندې چې بیا زما طالبان کمیږي اسه چې قائلین دي په حق باندې نو هغه بیا رفع الیدین او من بالجهر او یوسف فرعی مسائل ته زور ورکی تکم علما چې هغه عقیده د اهل سنت پیژني او د هغه پرچار کوي ناغي بیا نور مسائل د حدیثو د اشاعتیانو چې دا سور از تاسو د وړاندې مونږ زیر بحث وګرځول هغه وی ته اشاره نه کوي زیات نه زیات مسله د سماع الموتى کې ونه خلی او عوامو طالبانو ته ذهن کې دا واچي چې ګینه پنځپیریان اشاعتیان او حدیث دا گمراه پدې دي چې د سماع موتى منکر نو دا نظر غلط نظر دی سماع موتى مسله دا متنازع او اختلافي د زمانه د صحابه کرامو نه او کومه مسله چې صحابه کې اختلاف لري هر جانب علی الحق وي مسله د سماع موتى کې مثبتین د سماع موتى هغه په حق باندې دي هغه قول د محققینو دی هغه قول د اکثرینو دی او کم چې نافیین د سماع موتى دي هغه په حق باندې ځکه هغه د پاره د اقوا مقتدیانو نه بیبي عائشه صدیقه رضی الله عنها ده چې هغه په مسله د سماع موتى کې د نفي قائل ده اگر که عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه عبارت په آخر ورقاتو کې ما تاسو ته نقل کړی دی چې هغه بیبي عائشه صدیقه لره رجوع ثابتې قول د مثبتینو ته او قول معروف نه دی دغه خلاصه مقصد مې دا دی چې دا مسله د سماع موتى د دومره اهمو مسایلو نه ده او پدې کې د احد الجانب اخر لره د گمراه نسبت ونه کی ځکه چې پدې کې د اختلاف وسنه نه ده د زمانه د صحابه ونه ده پاتې شو ائمه چې کوم دي هغه نه پدې کې د اثبات او د نفي څخه خاص ذکر نشته دي حنفی فقه کې ابن حمام د سماع موتى منکر دی او پکله کا انکار کوي
او هغه دا په امامنا باندې تپلې ده چې یاره دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی. نو دغه نسبت چې ابن حمام امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته د نفي د سماع کوي، دغه کې د حق ته نه دی رسېدلی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تصریحات د نفي د سماع نه لري، فقط هغه یو خبره کړې ده، هغه دا چې یو سړي قسم وخوړه چې زه به دې فلاني زید سره مثلا خبرې نه کومه، هغه مړ شه، بعد الوفات یې د هغه سره خبرې وکړي، نو دی حانث دی که حانث نه دی؟ احناف وایي دی نه حانث کېږي. دا د احنافو یوه جزیه شته، ټولو فقه متونو او شروحو فتاو راخستې ده. دې ځینه ابن حمام ذهاب کوي چې دا ځکه نه حانث کېږي چې دغه مړی ساوري نه، نو د ګویا کې جماعت سره خبرې کړي دي، هغه زید چې په خبرو پوهېده نو دا هغه زید نه دی، نو د خبره اورېدلې د سره نه ده، دی په حانث نه دی. د شاه نورشاه کشمیری رحمت الله علیه قول ورقاتو کې لند تاسو ته مذکور دی، هغه په ابن حمام باندې سخت رد کوي په دغه ځای باندې، او وایي چې د نسبت د نفي د سماع موتا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لره کوي، دا صحیح نه ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه قول د اثبات او د نفي هېڅ نه دی راغلی. ته دغه جزیې نه استدلال کې چې چا قسم وخوړه زه به زید سره مثلا خبرې نه کوم، بعد الوفات خبرې وشوې، حنث نه لازمیږي، نو دا دلیل د نفي د سماع نه دی. دا د احنافو یو مشهور اصل دی، هغه دا چې بنا د ایمانو په عرف باندې ده. په عرف کې هغه زید لره خلک ژوندی نه وایي، هغه زید لره خلک سامع د کلام نه وایي، بنا په هغه عرف باندې دا قول بنا شوی دی، نه دا چې په حقیقت کې د سماع نفي دی. دا مقدماتی کلماتو کې چې دې کې باید احد الجانب اخر لره گمراه ونه وایي، چې د نافیینو سره بی عایشه صدیقه موجوده ده، او د مثبتینو سره عمر فاروق، عبدالله بن عمر غوندې عمده اشخاص د صحابه موجود دي. باقی قول د محققینو دا دی، د اکثرینو دا دی چې سماع موتا ثابته ده. ځکه رستو عبارات به تاسو تراشي والصواب حق دا ده چې دا ثابته، اختلاف ذکر کی یا قول د اکثرو دا دی چې دا ثابته ده. نافیین د سماع موتا په استدلال کې د قرآن عظیم الشان نه دو آیتونه پیش کړي، چې یو آیت د سورۃ نمل 8 نمبر آیت او دویم د سورۃ روم 52 نمبر آیت، او د دواړو مضمون قریب دی. انک لا تسمع الموتى، خطاب دے رحمت عالم لرا، یقینا تاسې چې اور اول نشي کوله موتا لرا، ولا تسمع الصم، او نشي اور اول کڼو لرا دعا بلنا، اذا ولوا مدبرین، چې وګرځي هغې شاکونکي تا لرا، او نه ته هادي العمیان ضلالتهم، پاغه معنا د موصل للمطلوب سره نفي راغلی، ولنا بل ذ اثبات راضی، انک لتهدی الى صراط مستقیم. ان تسمع اسمع نشی کولی، الا من یؤمنو مگر کولی شي هغه چاله چې هغه ایمان لري بیا آیاتنا فهم مسلمون. یا دویم آیت د سورۃ روم آیت نمبر 52-53، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. خام وما أنت بهاد العمي ضلالة من تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. دغه آیتینو استدلال د نافیینو دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ویلې شوي دي چې ته موتا او ته اسما نشي کو. دلیل پس شکل باندې نیسی، اصلا دای کریمه د موتا متعلق نه دی، د مړو متعلق نه دی نازل، پدې خو اتفاق دی بیننا و بین الخصم. دلته مسله د مړو زیر بحث نه ده، اصلا کفار مراد دی، او تشبیه د کفار ورکړی شوی د مړو سره.
نو انک لا تسمع ته اسمع نشی کولې کفار تا هغه کفار چې دی پشان د موتاو نو تشبیه د کفار سره ورکول شوی د موتاو د کفارو د موتاو سره غینه تعبیر په مړو شوی نو دوی دلته دا قاعده جاری کوي چې هر کله تشبیه د موتاو د کفارو د مړو سره ورکړی شو نو دا تشبیه د په نفع د سماع کې او وجه د شبه په مشبه به کې ازیده د مشبانه نو ته اسماع نشي کولای کفار ته هغه کفار چې مشابه دي د موتاو سره په نفع د سماع کې بلکې وجه د شبه مشبه به کې چای ازیده د مشبانه نو گویا کې ثابت شو چې د مړی په نفع د سماع کې ازیت دي د کفارو نو مړو ته نفع د سماع تاکیدی ثابت شو چې بالکل یا غوی نه اوري په دې طریقه دا غي استدلال نو ته اسماع کفارو ته نشي کولی هغه کفار چې دی په شان د مړو دوی دا وایي یعنی په نفع د سماع کې نو کفار سماع نشي کولی او تو ورته اسماع نشي کولی نو بیا چې تشبیه د مړو سره شو نو مړی خو په طریقې اولا سماع نشي کولی زاد المسیر فی علم التفسیر پنځم جلد 4 صفحه کې د دې وضاحت کوي چې دای کریمان نازل حق د کفارو کې دی تشبیه د هغې د موتا سره آیت کې مسله د سماع موتا د سره شته نه دی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دا رائے وا او په دې رائے کې دا بالکل ظاهر پسې تللی الموتى قال المفسرون هذا مثل ضربه الله للكفار فشبههم بالموتى نو مشابه کړه دا کافران د مړو سره قوله تعالى ولا تسمع الصم الدعاء ان تسمع ته اسمع نشي کوله مراد دلته د نفنا اسماع او افهام الا من يؤمن بآياتنا دا عبارت ماده د پر سر نقل کړی دی چې دای کریمه په حق د کفارو کې نازل دی مړو کې نه دی نازل مسله د مړو دلته زیری بحث نه ده او نه مړی مراد دی دلته کفار یادای چې ته کفار ته اسماع نشي کولی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په مقبرو بیانونه نه کول چې مړو ته اسماعګانی کول چې ګینې آیت شان نزول دار چې د سمړو ته لګیا و آیت ورته راغی چې انک لا تسمع الموت نه د کفار ته دعوت ورکای او هغه ایمان نه وروړي آیت راځي انک لا تسمع الموت ته کفار ته اسماع نشي کولی لکه مثال د ذاکر او د غافل څه شه دی مثل الحي والمیت مثال د ژوندۍ او د مړي مثال د عمر فاروق او د ابو جهل څه شه دی افا او من کان میتا فاحییناه هغه چې مړو بیا مونږ ژوندې ک دا عمر فاروق دی نو دا مړو بیا مونږ ژوندې ک نو مړ خو نو کنه هغه مرګ د چې حالت د کفر ده او احیا د چې حالت د اسلام نه ده نو استدلال د منکرینو په دغه طریقه دی چې دلته تشبیه د کفارو د مړو سره ده او وجه د شبه مشبه به کې ازیده مشبانه خدا تشبیه د کفارو د مړو سره په نفع د سماع کې ده دوی داسې وي جواب بداوی په طریقې نو باندې یو خدا چې تشبیه د موتا او د کفارو د موتا او سره دی کریمه کې دا په نفع د سماع کې نه ده بلکې په نفع د فهم او د جواب کې ده په نفع د فهم او د جواب تسلیمی کې ده کته وای چې دا تشبیه د کفارو د موتا او سره په نفع د سماع کې ده نو معنا دا شو انک لا تسمع الموتى تا ورول نشي کولای کفارو لرام هغه کافران چې سماع نه لري
دی په نفع د سما کې پشان د موتاو دا نفس کذب نسبت د قرآن کریم لرا د دې معنی دا شو چې کافران ټول کانه دي لکه مړي چې کانه دي نو دا دروغ دی بداحتن کنه کافر کله کانه دي کافر کانه خو نه دي کنه تشبیه د کفارو د مړي سره په نفع د سما کې چورکه کذب لازمیږي بداحتن خکارا حسی منګورو کافران چې کانه نه دي نو دا تشبیه په نفع د سما کې نه ده دا په تشبیه ده په نفع د فهم کې او په نفع د جواب تسلیمی کې لکن لا یجیبون یا لا یقدر ان یجیبو قدرت نه لري چې واپس جواب درکې او یا په نفع د فهم کې ده تا اسمان شي کوله کفار لرام آغا کفار چې په نفع د فهم د کلام ستا کې دی پشان د مړو دی پشان د مړو نو دوی ستا د خبرې تسلیم نه کوي لکه مړي ته چې لګیا تسلیم نه کوي دوی ستا خبرې ته جواب تسلیمی نه در کوي لکه څنګه چې مړي ته جواب تسلیمی نه وي نو په دغه معنا باندې دا تشبیه شوی ده دویم دا چې دلته نفع د اسما راغلی ده او نفع د اسما مستلزمه نفع د سما لره نه ده انک لا تسمع یا رسول الله ته اسماع نشي کولی اسمع یسمع تسمع باب د فعال دی او هغه متعدی دی نو نفع د اکرام د غیرنا مستلزم نفع نه دی لره چې هغه کریم نه دی دلته نفع د اسماع د چې ته اسماع نشي کولی نو دا دلیل د دین دی چې نفس سماع وي ته نشته آیا دغه نه ساکت دی دریم دا انک لا تسمع خطاب نبی علیہ السلام ته اسماع نشي کول دا خو یو مسلم حقیقت دی دا مړی په ځای پرېږده ته خبر اوري کنه اوري کنه ها تا ته دا قوت سامعه نبی علیہ السلام درکړي که خدای تعالی درکړي نو تا ته دا اسماع نبی علیہ السلام نه دا کړي بلکې خدای تعالی کړي ده صحیح ده ته ژوندې خاورې دل کولې شي زویلې شم چې نبی علیہ السلام تا ته اسماع نه ده درکړي بلکې خالق درکړي دلیل د دې شو چې ته سماع نه لري نفع د نبی علیہ السلام نه د اسماع شوی ده اسماع نفع شوی ده دلیل د نفع د سماع خو نه دی کنه ته اسماع نشي کولای خالق سماع ورکولی شي ته نشي کولای نو دا خو په ژوندو کې قوي سامعي نبی علیہ السلام نه دی ورکړي او د نبی علیہ السلام نه نفع د اسماع په ژوندو کې کې دی شي پاتې لا مړي بلکې دته دا قوت ورکړي پیغمبران نه ورکړي خالق ورکړي ورته انک لا تسمع تسمع نشي کولای رستو تسلیم خپل کوي کنه ان تسمع تسمع نشي کولی الا من يؤمن څوک چې مؤمن دی هغه ته بیا اسماع کولیش یعنی معنا دا ستا دا خبرې په من يؤمنو باندې اثر کوي هغه ته فهم اخلي هغه جواب تسلیمی در کوي او کم چې کفار او موتا دي پشان د موتا و دي هغه ته فهم نه اخلي هغه چې کم دنو جواب تسلیمی نه در کوي زما دغه جوابونو ته مفسرین اشارات کوي تفسیر منیر د زحیلی شلم جل یو درشمه صفحه والمراد من نفس اسماع للموتى الاسماع الذي يمكن ان يعقبه اجابه وتفاعل وتفاهم نفي دا هغه اسماع راغلی د کوم اسماع پسې چې رستو جواب وي او فهم وي تاغه اسماع نشي کولای چې فهم واخلي او تا ته جواب تسلیمی درکې فلا يعارضه ثبوت السماع من جانبهما دا معارض نشو دا هغه حدیث سره چاغې نه ثابتېږي ثبوت د سماع د جانب د مړونه هیڅ معارضه د آیت نشته دی لکه حدیثو کې راځي چې ان المیت یسمع قرع نعال المشیعين اذا انصرفوا عنه نو دا د هغې په منځ کې څه مخالفت نشته څه تعارض نشته دی دلته نفع د اسماع دلته ثبوت د سماع دی دلائل د مثبتینو دا خو دلیل د چاو د نافیینو
دلیل د مثبتینو د پاره روایات د بخاری وغیرہ کتب لري امو کرتا استما ذکر کړی دي. اول دلیل صحیح بخاری معرب بیروتے چاپ پنځم جل 90 صفحه پاکستان چاپ باب الجنائز آتش پیتما صفحه دا. عن ابي طلحه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم امر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش. اورز د بدر کې امر وکړ سلریش کسان د مشرانو د قریشو نه چمړ پراته بدر میدان کې فقذفوا واچولې شو فی طوی من اطواع بدر پيو کوئی کې د کوینو دا بدر خبيث مخبث ایت اشاره. وکانه اذا ظهر على قوم اقام بالعرص 3 ليال. د رحمت للعالمین طرز و طریق داو کم قوم باندې بچي غالب شو دا غي دولن د میدان کې وې دریش په تیرولې. دا د زړور انسان کار وی. زړور انسان بزړه چې کارو کې نظر خپي وباسي. نن سبا حالات په مقیاس کوي. دا خو حالات داسې دي چې کار بکې جهاد بکې او خپي وباسي کنه تک زړوریم خپي وباسي او په زړې وباسي وي. خو هغه وخت سره خدا سي مهلک مواد او بمباریان نه وی کنه چې د برنه بسو شي. نو الته د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا طریقو چې کمزې به فتح ک نبی به تنا دریش په بل تنزدي یو میدان کې اړولی او چې بیا څوک جنگ ترازی مقابله ته چرایش خو بیا علاقه کنټرول ک بیا به لاړ. نو بدر کې دریش په تیری کړی دي دا دغه جهاد نه بعد فلما كان ببدر اليوم الثالث درې مرشرالا امر براحلتی فشد علیها رحلها. امر یو که چې ماته اوخ برابر کوي زم د جنگ میدان ته. ثم مشى واتبعه اصحابه وقالوا زمون ګمان داو چې روان دي باز حاجت لرم. حتى قام على شفة الركي فغاړه دا کوئی باندې ودرېده. فجعل يناديهم اواز کوي بیا اسمائهم دا غي نمونه کوي واسماء ابائهم یا فلان ابن فلان یا فلان ابن فلان ايسركم انكم اتاتم الله ورسوله. آیا اوس به خوشحال نه وي که تاسو تابعداري د خدای تعالی او د نبی اسلام کړی وي. فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. مونږ سو وعده د امداد او د نصرت وا هغه مونږ حق بیا مونږ. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. تاسو مونږ کله وعده د عذاب چې تاسو سره وعده حق شوی و. خطاب مړو ته کوي. راوی وی فقال عمر یا رسول الله ما تکلم من اجساد لا روح لها. خبرې کې جسدونو سره چې روح نه لري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم. نه تاسو اسمع هغه تلرا چې قول کوم دوی ته منهم د دوینا تاسو د دوینا اسمع نه یی بلکې دوی درنا اسمع دي. دوی درنا بل حدیث همدا بخاری ذکر کوي په بل ځای مکرر راوړي ولكن لا يقدروا ان يجيبوا اي کې د الفاظ زائد دي. قدرت نه لري چې جواب راکړي. باقي دوی چې کوم دي اسمع دي. لما اقول تاسو اسمع نه یی اقوال زمالره منهم د دینا بلکې دوی اسمع دي تاسو نه. د وفات سره قوات د حس چې دي دا تیزیږي کمزوري کیږي نه. دا د غلط سړي فکر دی. یو عالم بیان کو ناغوی چې حقیقت د موت خو نه تاسو سکل او نه ما سکل دي چې سره پوي شو چې څه حالات دي. خدا الموت اخ دا النوم اخو الموت دا خوب چې دی دا خو د مرګ چې کم دی نو ورور دی یا هم مثله دی. نو ګویا کې دا خوب نیم مرګ دی. خوب نیم مرګ دی. پدې کې حواس ظاهره مړ شي او حواس باطنه لا فعال وی کار کوي. نو راځي چې د خوب تلړ شو چې پدې کې حواس کار کوي کنه کوي تیزیږي کمزوري کیږي. نو به مثال ورکوي دا مقبره کې دا دیره کې لحد کې مړې د دنیا هر قسم کې مرضی پسې راوړي دا نشي کشف کول. څه خواريانې چې
او چې کله دا سړی وده شي هغه مړ پلار په خوب کې ګوري دا سره ملاقات کوي د دنیا یو علی نه راخلی او خوب نه بعد دا نظر دومره تیز شي چې مړیم به ګوري ملاقات هم ورسره کوي دا دلیل د دې دی چې دا خوب کې ستا دا نظر تیز شه د دنیا نه کم نشه دنیا کې د دې سترګو هلته کار نه کو او د خوب نه بعد کار شروع وی چې دا نیم مرګ چې خوب دی دلته نظر دومره تیز شنه پوره مرګ کې بلا څومره تیز هلته نظرونه نورم تیز شي دا حجابات په منځ کې دا ختم شي دا دې دنیا دپاره وي ما انتم بیاسماع لما قول منهم نئی تاسی اسماع اقوالو زمالرا منهم ددینا بلکې دوی اسماع دی دا اقوا دلیل د مثبتینو دی نافین به تاویلات کوي چې یاره دا خو معجزه د نبی علیہ السلام او تاسو اسماع لما اقول زه چې سوایم دا دې ټیم پورې خاص و نو خدا سي تقدیرات دي چې خپل رای ته حدیث راخکل دي کنه خپل رای ته حدیث راخکل دي چون چرا په یو روایت کې دا خو څګران کار نه دی دلیل پیش کوو دا غینه یو جواب کوا دا خو څګران خو جواب هم باید جواب معقول وي قدی الفاظو کې کمزې کې تخصیص د ذات المصطفی موجود دی په کمزې کې اشاره معجزې لره ده بلکې لند نور روایت براشي چې کې د سره دغه شته نه دی چې تخصیص د ذات د مصطفی پورې دی مطلب د حدیث دا دی چې زه تاسو تم خبرې کوم نن مې دوی ته وکړې خو تاسو اسماع اقوال زما لره منهم نه یی تاسو هم زما خبرې اوري دوی موري و تاسو ته اسماع نه یی بلکې دوی اسماع دي دوی زما خبرې تاسو نه خوري او په دې باندې دا غنافین او دا قول رد مشو دې حدیث کې دا حدیث ماده د پر راواخست اگر کې دې کې الفاظ کم دي چې لا يقدروا ای یجیبو قدرت نه لري چې جواب ورکړي بخاری بل ځکه هغه روایت ذکر کړي ما غروانه خسته دا مې راواخسته ولی پدې کې الفاظ موجود دي چې نبی علیہ السلام بعد 3 ایام راغې دوی ته ودرېد نافین دا وایي چې څنګه مړ شي او دی وخت کې چې دته دفن شي او د فرشتي و تراشي وي دی ټیم کې یوري بیرست ناوري نو دلته 3 ایام وتلی دي نکیر او منکر فرشته تلا پخوا تلی دا هغه ته نتلی دی او دا غینه بعد د تسما ثابت ده دویم روایت صحیح بخاری دویم جل یوصل درلسمه صفحه دا باب الجنائز کی مذکور دے دا حدیث انس رضی اللہ عنہ راوی دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی العبد اذا وضع فی قبره مړی چې کله بنده چې کې خودلی شي په قبر کې وتولي خلق کې وګرځي وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع قرع نعالهم دې اوري قرع نعالهم اغا ټکار د نعل د دی د پڼو تر پاره اوري دی وسوي پڼو تر پاره اوري بل شي نه اوري الکه نو دې کې کله دا راغلي چې بل نه اوري خو اشاره دی تر چې د پڼو تر پاره یو ډیر کمزور आवाज دی چې کون نه خو چې په وګو کمزور یې نه اوري نو دا مړی دومره اسماع دي چې د پڼو هغه کشارې موري چې خلک واپس را رواني دلته چې څوک دا تعویل کوي چې یاره د پڼو تر پاره اوري بل شی نه اوري دا بعینه داسې تعویل دی لکه یو سړی ووایي چې هلکه د نعل خو نعلیانو ته وایي که نه نعال خو ځان ته یو قسم بوټ دی که دا داسې تعویل دی یو سړی وایي چې حدیث کې نعال راله هغه اوري خو د بوټانو تر پاره نه اوري چپړ هم نه اوري ځکه چې نعال راغی د حدیث دا مقصد دی چې دی اسماع دی حتی که دوی چې دی هغه نعال د مشیعینو ډېر کمزور آواز دی هغه هم دوی اوري راشي ملکان ورته فقعداه فیقولان لی ما كنت تقول فی هذا الرجل نبی علیہ السلام متعلق تپوست نه کیږي دا حدیث مبارک بخاری کې 100 ځای مکرر دی بل ځای الفاظ داري ان المیت لا يسمع قرع نعال المشیعین التدا الفاظ دی یقینا دا مړی اوري
ترپار نعال المشیعین له اذن صرفوا عنه دا خلق چې تر وګرځيږي دا اوري. دریم روایت عون المعبود ذکر کړي دریم جلد 322 صفحه. ابن عبد البر تمهید کې مراخص قد صح عن ابن عباس مرفوعا ما من احد يمر على قبر اخيه المؤمن نشته یو کس چاغه په قبر د خپل رور مؤمن باندې مرور کی. دویم روایت کې راځي په قبر الرجل کان یعرفو فی الدنیا چې دنیا کې پیژند فیسلم علیه السلام په واچي الا عرفه مگر غی او پیجنی ورد علیه رد پیو کی وعلیک ورته وای. دلیل د سماع ظاهرا زکا چې هغه د سلام وا نورینو بیا څه پوه شي چې په ما چا سلام چولې نو رد څنګه وکي. تاسو خو بنئ چې شپه ورځ بشټاټي وعلیک السلام چې غیب وای کنه کله چې سلام وا چول شي هغه وعلیک وای نو دا دلیل د سماع دی چې هغه اوري نو زکا. دریم روایت د موتى اول جل 28 صفحه. ابو هريره رضی الله عنه راوی دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سلورم روایت شو خرج الى المقبره فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین وان ان شاء الله بكم لاحقون. دا روایت مسلم کې مشتا ټول کتب الحدیث راخلی چې مقبره تزین استاب طرز او طریق د مردگانو سره د سلام سوي ندال پاس در تخای چې السلام علیکم دار قوم مؤمنین وان ان شاء الله بكم لاحقون. نو السلام علیکم هم خطاب دی ان شاء الله بكم دام خطاب دی. دا ټول خطابات داسې خطابات دي چې هغه صاحب به اوري کینا اوري بیا د سلام څه پیدا شو مقبره کې د سلام به فایده څه شو چې هغه اوري نه. دا داسې مسله ده چې ابن قیم او ابن تیمیه غم د دې خوارانو نه وختي بږي کنه نور خواره مسله کې د دوی مقتدایان غوي خو په دې مسله کې ابن قیم هم قائل د سماع دی. دا الروح کتاب دی د دې په وما صفحه باندې المسألة الأولى وهي هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا. مړي د ژوندو په ملاقات باندې د ژوندۍ پیژني کنا وسلامهم سلام اوري کنا. نو دې کې بیا حدیث شروع کړي. اول حدیث هم دا ذکر کړي ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام سلام واپس کی. فهذا نص في انه يعرفه بعينه ويرد عليه السلام. دا ابن قیم قول دا نص پدې کې دی چې دای بعینه او پیژني چې افلانه راغله او دا شان وعلیک وتا وای. بیا دا حدیث ذکر کړي وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي إذا سلموا على القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه. شریعت دار داسې سلامو کا چې خطاب به بګي کې نو ورته بوای چې السلام علیکم دار قوم مؤمنین. چې دا روایت د مسلم ابن ماجه نسائی مسند ابن حنبل ټول دی وی وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل. دا خطاب هغه چاته کیږي چې اوري او پويګم ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزله خطاب المعدوم والجماد. کدس نوې دا خو بیا خطاب جماعت ته یا معدوم څوک نشته او ته لګي سلامونه چې دا خو د لیونو کار دی او یا سړی کانی ته لګیا دی سلام پیچي یا بوټي ته سلام اچي. دین بعد بیا اجماع نقلی والسلف مجموعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به. سلف اجماع په دې باندې دا چې مړی د ژوندو په زیارت پويږي سلام واچي وعليك وای ورتا. په دې کې تواتر د آثار دی تواترت الآثار بأن الميت يعرف زيارة الحي له.
پنځم روایت د ابن ابي الدنيا د کتاب القبور ناغا الروح ذکر کوي په دغه صفحه باندې. حدثنا محمد بن عون قال حدثنا يحيى بن يمان عن عبد الله بن سمعان عن زيد بن اسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يزور قبر اخيه نشته یو سړی چې ما زیارت د قبر ضرور خپل کوي ويجلس عنده الا استأنس به اپی الفتح حاصلی ورد علی حتى يقوم چې سلام اچي وعليك وای تر سوچتي پاسي. شپږم روایت فتح الباری د ابن رجب حنبلی دویم جل 1509 صفحه کې ذکر کړی. ورواه الشيخ الاصبهاني في كتاب ثواب الاعمال باسناد له عن عبيد بن مرزوق قال كانت بالمدينه امراه مدینه منوره کې او زنانه وا يقال لها ام محجن دینمو تقم المسجدان چاغي بجارو کو مسجد لرا فما تتغوفات شوا فلم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام په پوی نشه چا ورته ونه ویل. فمر على قبرها تیر شپ قبر دا غیبانی فقال ما هذا القبر دا قبر د چا دی؟ قالوا ام محجن فقال التي كانت تقم المسجد اغه جمعات به چې جارو کو هغه قالوا نعم فصف الناس وصلى عليها صفونه جوړ کړه مونږ د جنازې په وک. ثم قال بیا نبی علیہ السلام دی بی بی ته مخاطب ای العمل وجدت افضل اے بی بی کم عمل دی بهتر بیا مونت. قالوا یا رسول الله اتسمع دا یوري قال ما انتم باسماع منها تاسو د دین اسماع نه یی. هغه څوک چې د بخاری پر روایت کې دا تعویل کوي چې مان تم باسمع لما اقول منهم جواب دا کوي چې دا معجزه والی معقول نه ثابتې زما قول کې دوی تاسو نه اسماع دي دا هر چا قول کې خو نه دي نو دلته خلفظ د معقول هم نشي. ما انتم باسماع منها نه تاسو اسماع د دینا بلکې دا بیبي اسماع د تاسو نه. فذكر انها جبته قم المسجد یو ادار روایتم پکې شته چې بیبي आवाज ورک ورته چې د جمعات مسجد جارو کول په عبادتو کې افضلو دي چون کې دا عمل زیات کړي او سمرای لیدلی و. اوم روایت دا پاس واقعا فیض القدیر مراخص اول جل یوصل در لسمه صفحه. اوم روایت ما جمی کبیر د تبرانی په لسم جل 296 صفحه. عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت کوي قال مر رسول الله صلی الله علیه وسلم على مصعب بن عمر حين رجع من احد واپسې کې احد نه چراته مصعب بن عمر رضی الله عنه شهید وغه ودرېدل. فوقف عليه وعلى اصحابه شهيدان فقال اشهد انكم احياء عند الله گويكم تاسو عند الله ژوندۍ فردوهم وصلوا عليهم جنازي منځونه په وکړو. فوالذي امر یو کچو کوي فوالذي نفس محمد بيده لا يسلم عليهم الا رد عليه اليوم القيامه سلام بنا اچي په دوی باندې یو کس مگر دوی ورته علی کوی تر ورځې د قیامت پورې. وحد شهدا یادای چې دا ژوند دي او د قیامت پورې چې څوک په سلام اچي دی بو علی ورته وی. اتم روایت المنامات د ابن ابي الدنيا راخست اول جلد در لسمه صفحه. دا عبد الرحمن بن بالله روایت دی قال وای الروح بيد ملک انسان چې مرشي دا روح پلاس دی او فرشتي يمشي مال جنازه سر رواني او وای دا فرشته د انسان ته اسمع ما يقال لك وور چې ستا بارک ویل کیږي نو دا یوري کنه داخله کې څوک تعریف کوي څوک صفت به ځای کوي نو پاغي بیرټي دا به ځای صفت نه دی چې اردانو مرشو خدا قطب دورانو کنه دا غوث جهانو دا قیوم زمانو
نو هغه چې د مقام والا نه دا فرشته ورته وي اسمع لما یقول لك وور صدر توای. دا په صحابه کرامو کې یو کس باندې بیوشي راغلی و او ابن ابي دنیا په کلام بعد الموت کې وروړي چې دا د مرګ نه وروسته خبرې وي. نو هغه چې مړ شوی و نو هغه پسې پستاینو کې ښځو هغه اواز کړی و چې واجب الله و طویلاه و د غټې تنې والا و د غره غونې تنه دی و داسې مضبوط وي. بس په هغې ډېر خفه و غصه ووي چې دا تاسو به څه ویل ما ته به فرشتې ویل چې ته داسې چې دا خلک وي ته رښتیا د غر عمری وایي زه به ډېر خفه شوم ځان سره چې زه خو داسې نه یم دا خلک ولې داسې وایي. ان المیت لیعذب ببکای اهله د هغې یو تاویل دغه دی چې بې ځایه ستاینې ونه شي. نو فرشته وایي اسمع ما یقال لک واوره هغه چې ویلی شي تا لره نو دا یې اوري ځکه ورته وایي که نه. فاذا بلغ حفرته دفنه معه چې کله کندې لحد ته ورسېږي روح ورسره دفن کی. شرح الصدور کې سیوطي رحمت الله علیه په اول جلد یو سل اوله صفحه هم دا روایت ذکر کړی دی. احوال القبور اول جلد یو سل شپږ دېرش صفحې راخیستی. دغه واته روایات سما ثابتې موتا ولره دې نه بعد د مفسرینو چند اقوال دي تاییدن. روح المعانی ولسم جل 55 صفحه پورا تحقیق په دغه صفحه باندې کړی. ولسم جل 55 صفحه دا ټول احادیث راخستی او پورا تحقیق سره دا مسله ذکر کړی دی. په اخره کې وایي چې حق ادا ده سماع موتا ثابت ده. د جانبینو دلایل جانبینو نه جوابات دا ټول ذکر کړی دي. وایو ذهب طوائف من اهل العلم لا سماعهم فی الجمله یو ډله د علماء ذهاب کوي سماع د موتا ولرا. قال ابن عبد البر ان الاکثرین علی ذلک اکثر علما پدیدی دغه رائے چې سماع موتا ثابت اختیار مذهب د ابن جریر طبری دی. قضا ذکر ابن قتیبہ وغیره. دارنګ ازواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن شپږم جلد یو سل نهشتمه صفحه. ان سماع الموتى ثبت عن النبي صلی الله علیه وسلم فی احادیث متعدده. دمړو سما نبی علیہ السلام نه پډیرو حدیثو ثابت دغه روایت ته اشاره ده. لا مطعن فیها چې ستعنم بنش. ولم يذكر صلی الله علیه وسلم ان ذلك خاص بانسان ولا بوقت. کدا سو کوئی چیرا روایت د بخاری خاص تر نبی علیہ السلام او داغه اقوال اوریدل د بل ناوري. کدا سو کوئی چنا میت الاسماء قرعن عال المشيعين دا خاص ده تر دغه ټیم رستوی ناوري. نو دی وی نه دی ذکر کړي نبی علیہ السلام چې دا خاص دی به انسانن یا خاص دی به وقت نه. دا تقیداتو ضرورت نشته. دارنګ الفجر الساطع سلورم جل اتلسمه صفحه. دې کې تاویلون ذکر کوي. قال سهیلی اذا جاز يكون في تلك الحاله عالمين جاز يكون سامعين. بی بی عائشہ صدیقہ ته چې چا دا حدیث پیش کړو نو هغه ته تاویل دا کړو چې اغل ته نبی علیہ السلام اسماع نه دی ویلي عالمین ورته ویلي. دوی عالمین دي ستاسو نه الفاظ داسې دي. نو دوی ترجیح روایت د عائشہ بی بی تور کوي. لیکن محدثین وایي چې عائشہ بی بی دغلته موجوده نه و او دا نور راویان عمر فاروق صاحب دی موجود دی. روایت د عائشہ بی بی ته څنګه ترجیح ورکول کیږي په روایت د عمر فاروق؟ هغه خپل اوریدلی عائشہ بی بی د بل چا نه اوریدلی. نو الته لفظ دا دی چې ما انتم باسمع ما انتم باعلم نه دی باسمع دی. سهیلی جواب کوي کدا عائشہ بی بی قول ته مونږ لاړ شو چې ذا ما انتم بعالم دی عالمین دی سامعین نه دی عالمین دی. ذا اذا جاء يكون في تلك الحال عالمین جاز يكون سامعین. چې عالمین شو سامعین په خپل دین چې سړی پوه شي نو پوهه خرستو رسیمانه راځي. ته چې خبره وانه ورنو پوهه بسش چې کم سړی کونی هغه پسې په ژبم ګونګي بیا خبرې هم نشي کولی هغه نه عالم کله جوړي. نو دا جواب کوي سهیلی خان دا د عائشہ بی بی د قول جواب کوي. کچرته قول اول خو قول د عائشہ بی بی
دینه مخکې پوره تفصیل کړی دی چې د عایشې بیبي قول نه د عمر فاروق قول ته ځکه ترجیح ده چې موجود دی پر محضر او د عایشه بیبي و نه دا د بل چا نه نقل کوي هغه ته ترجیح ده او روایت دواړه بخاري راخستی دي د عایشې بیبي هم راخستی دی د عمر فاروق صاحب هم راخستی دی به دویم جواب دا کوي ځکه دغه حال کې عالمین خو عایشې بیبي هم منلی دي چې دا خو ویلی دي نو چې عالمین شنو جاز یکون سامعین واما استدلالها بالآیتین که عایشه بیبی د آیتین نه استدلال کوي چې انک لا تسمع الموتى فاجیب وان بیاجوب احدها ما سبق ان قتاده ان الله تعالی احیاهم حتى اسمعهم و تعالی ژوند کړه وروي ورول قال مغلطائی على تاویل قتاده فقهاء الامه وجماعه اهل السنه وعلى ذلك تاول عبد الله بن عمر هو راوي الحديث دویم ما ذكر المصنف ها هنا عن روان محل في سماعهم حين استقرارهم في النار لا قبل ذلك کله چې دی مستقر په اور کې الته نه اوري مخکې داغه نه اوري دریم دا ما قالوا الاسماعيل ان اسمعهم ابلاغ صوت النبي صلى الله عليه وسلم لهم انما كان من الله لا من النبي صلى الله عليه وسلم دې تماول کې اشاره کړی و نبی علیہ السلام نه نافذ شوی دی ابلاغ دې نه کوي خدای تعالی کوي هو كقوله تعالى فانت تسمع الصم او تهدي العمى الله هو يهدي ويوفق ويوصل الموعظه لاذان القلوب لا انت رابعها ما قاله السويلي اذن واوضحه ابن حجر ان المراد بالموتى وبمن في القبور في الايتين الكفار الاحياء مجازا شبهوا بالموتى في عدم انتفاعهم بما يسمعون انك لا تسمع من هو في حال الموتى او في حال من سكن القبور على هذا دا تعویل ته چوکتل شلا باقی پاتې نشه پایت کی دلیل علامه نفته عائشه رضی الله عنها اصلا دا د مړو خبره د سره دنا د کفارو خبره کوي دارنګ اکمال المعلم شرح د صحیح مسلم د قاضی عیاض دریم جلد 203 صفحه قد جعل كلام ولا سماع الموتى آخر الكتاب اذن والثواب ما اثبتنا تفصیل کوي ټول قاضی عیاض سے نبی اوای اخره کې حق دادا ما اثبتنا هو هغه چې سماع موتى مون ثابت کړه دغه حق ده دارنګ اکمال المعلم شرح صحیح مسلم د قاضی عیاض قال القاضي والذي يحمل عليه سماع هؤلاء هو ما يحمل عليه سماع الموتى في سائر احاديث عذاب القبر وفتنته التي لا مدفع بها دا عذاب قبر متعلق څومره روایت دي دا ټول دلایل د سماع دي چې هغه د پاره اس دفاع نه کیږي وذلك باحيائهما یا په احیا د یو جز د یاقلون به ويسمعون یا ټول ژوند کی یا صحیح ژوند کی چې پویم شي پیو اوریم ويجيبون في الوقت الذي يريده الله تعالى کله چې خدای تعالی خو غټیم جواب مور کوي بیا رد سلام کوي دارنګ شرح النووي على مسلم منهاج نهم جلد 253 صفحه قال المازري قال بعض الناس الميت يسمع اوري عملا بظاهر هذا الحديث ثم انكره المازري ودع ان هذا خاص في هؤلاء ویل دي چې داغي پورې خاص دی او د نبی علیہ السلام خبرې اوریدي بس ورد علی القاضی عیاض هغه په رد کړی دی وقال يحمل سماعهم على ما يحمل عليه سماع الموتى في احاديث عذاب القبر وفتنته دا رد کوي پاغه باندې چې دا دلیل د سماع موتى دا هغه یوري التي لا مدفع لها وذلك باحيائهم او احياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون في الوقت الذي يريد الله هذا كلام القاضي وهو الظاهر المختار الذي يقتضيه حديث السلام على القبور دا د امام نووي خپل قول دغه چې سماع موتى ثابته ده دا ظاهره ده دغه مختار قول دی دغه مقتضی ده حدیث د سلام دی سلام چې اچه دلیل د سماع دی که سماع نه وي نو سلام سره پاره بیا چې د دیوبند علماء و متبعین عقید متوجیش العرف الشذیل الکشمیری شانور شاه کشمیری دویم جلد 301 صفحه عرف الشذیل د ترمذی شریف شرح ده
السلام علیکم دار قوم مؤمنین د دې شرح کوي ظاهر حدیث د باب او نور ډیر حدیث يدل علی سماع الموتى دا حدیث او دا شان ډیر حدیث يدل علی سماع الموتى واشتهر على السنه الناس ان الموتى ليس لهم سماع عند ابي حنيفه دخل کو پجب مشوره شوی دا چې دا مړی چې کم دی د امام سے پنځ باندې سماع قائل نه دی اوس جواب کوي او تصنیف کړي مولا لقاری رسالتا وذكر فيها ان المشهور ليس له اصل من الائمه اصلا مشهور دا چې د امامان ندی کې تاسو نه دی موجوده چې امام صاحب دا قول کړي بل اخذ هذا من مساله في باب الايمان قسم کې چې کوم مسله ده ما مخکې ذکر کړه انه اذا حلف انه لا يتكلم مع فلان فمات الرجل فتكلم هو على قبره ميتا لا يحنس دین استدلال کړي اقول شان الشاطب اذا جواب کوم ان وجه عدم الحنس ان مبنى الايمان على العرف دا پدی وجه ده واهل العرف لا يعلمون ان الموتى تسمع عرف کې دا معروف نه چې مړی ساوري والمحقق تحقیقی دادا ان ابا حنیفه لا ينكر سماع الاموات اگر سماع د اموات منکر نه دی وان خالف ابن همام اگر کده مخالف سے پکې د احنافنا وقال ان الموتى لا تسمع وان ذخيره الحديث تدل على سماع الموتى ذخيره د حديث الداله په سماع موتى وقال الشيخ ان الموتى لا تسمع ويستثني منه سمع قرع النعال والسلام عليكم ذات مستثنا کوي اتحاف القاری سلورم جل واللسم صفحه قال سهيلي عائشه لم تحضر وغيرها ممن حضر احفظ للفظه عليه الصلاه والسلام بی عائشه موجوده نو نور موجودو هغه چې لا علمون وي یا لفظ دا ما انتم بعلم وي او هغه بیا اسمع وي نو د نور قول ته اعتبار دی وقد قالوا نور صحابه روایت دا کوي چې یا رسول الله تخاطب قوما قد جيفوا معنا سوارو جيفنا فقال ما انتم باسماء لما اقول منهم اما نفي سماع الموتى واثباتها العلم لهم فجوابه ان العلم لا يمنع من السماع چې علم خو مانع د سماع نه دی بلکې مثبت د سماع قاله البيهقي لا قول امام بيهقي کړي دارنګ شرح بلوغ المرام یوصل درشتمه صفحه فاذا كان بصفه عامه لا يعرف الاسماء سلم عليهم بصفه الاسلام که یو عام مړی وی چرته نوم ورته یاد نوي نوم دی نه خدي کنا دار قوم مسلمین دار قوم مؤمنین دی وای ازل موتا اسمعون زکه مړی اوري خبره دارنګ نافی کبیر د عبد الحی لکنوی رحمت الله اول جلد 202 صفحه والكلام قد وجه اكثر الشراح بان الكلام ما يخاطب بالافهام والاسماع وهو غير متصور في الميت مړی کی دا تصور نشي فهم کړي د دینه بعض اصحاب الفتاوا چې مبنا دا ان مبنا على عدم سماع الموتى بیا نسبت د قدماو تکړي د دې وجنه مشهور ده بین العوام ان عند الحنفيه لا سماع للموتى دا مشهور ده عبد الحی لکنوی رحمت الله علیه کی نافی کبیر کی والحق انهم بریئون عن ذلك اسلاف قدما د احناف و امامنا بری دې د قولنا کما حقق ابن همام وغيره دا مخکنی خبره ته اشاره ده والمساله التي نحن فيها ليست مبنيه عليه بل على ان الكلام والخطاب في العرف انما يطلق على الخطاب مع الحي ومع الميت لا يعرف كلامنا ذکر حانس کیږي والايمان مبني على العرف فلهذا نحنس کیږي بالكلام مع الميت اذا حلف چې خبره بور سره نه کوما كيف ينكر قدما اصحابنا څنګه زمنګ مشران امامان انکارو کې د سماع موتانا مع ظهور النصوص الداله عليه نصوص په دال دي و اجماع اکثر صحابه پر غونډي وقد انکرت عائشہ رضی اللہ عنها لیکن قد زارت قبر اخی عبد الرحمن
د خپل ورور عبدالرحمن صاحب زیارت ته تللی وه وخاطبت معه او خبرې ورسره وکړي کما هو مروین فی جامع ترمذی وغیره خبرې داوی ورته ودرېده وې د جنازې په ټیم نو مکوي نو نه به درته راغلی خو جنازې ټیم کې ومنه اوس د ترالما خپل ورور سره خبرې کوي دا مخاطبه شو په خبرو کې فعلم انها رجعت الى السماع معلومه شو چې دی رجوع سما ته کړي کله دې دا وسم عقیده وي چې زما د ورور نه اوري نو دا خبرې څه تکول چا سره خبرې کو مخاطب شوی خپل ورور سره خطاب کړی دی فعلم ان رجعت الى السماع والعقل اذن يوافق السماع فان السماع والسامع الفاهم چې دی هو الروح وهو لا يفني بالموت وفناء البدن لا يقدح في ذلك لعلمي قد ينكشف حقيقة هذا الأمر لمنكري السماع بعد موتهم وإن طال إنكارهم في حياته خوص شيخ وی زمانه خپل علم قسمی لا علم چې حقیقت د دې کار به منکرینو سماع ته د مرګ نه وروسته خخ کار شي اگر که په دې ژوند کې ډېر ګود انکار د سماع موتا نه کړي وای چې مړ شي بیا به ته پته ولګي چې اوري که نه اوري دا مسله کې زه ډېر کوششي نه یم د عایشې بیبي رجوع دغه ځینې بعضې ثابتوي چې دی د خپل ورور عبدالرحمن صاحب سره خطاب کړی او چې نه اوري د ولی خطاب کول چې نه پوي د ولی خطاب کول جماعت ته څو خبرې نه کوي لرګي ته څو خبرې کوي او هغه پې نه پوهېږي دا د عقلاو نه وي خو چونکې مسله د ابتدا نه نزاعي ده صحابه کرامو د زمانې نه پکې اختلاف شوی دی او ما د مختصر ټیم کې زیرې بحث کړه چې زموږ خپلو د عوامو هغه حق مسلې ته ذهاب راشي او د جمهورو رایې ته چې د موتا او سما ثابت ده پاتې شو دا مسله چې یو خوا ډانګ دی بل خوا پړانګ دی هغوی بالکل یې سما نه مني او دې خوا ته بیا څه غلات مونږ کې هم شته دي چې هغوی د سمع موتا نه دا جوړ کړل چې څوک دلته چغې اولیاو ته وایي نو دا ډارې اوري که نه دغه نظر غلط دی سمع موتا په نفس الامر کې ثابته ده بعید د دې مرده نه دې ځینم امکان لري چې کرامتن خدای تعالی هغه ته دا ورسوي هغه ستا حق کې دعا وکړي مشکل پوره شي خو د هغې دا معنا نه ده چې ټولې دنیا کې چې کم څومره چغې دي نو دا ټول مردګان اوري او چې ته دلته چغه وهیم نو پیر بابا یې اوري نو دغه اجازت عوامو ته مه ورکوئ چې هغوی دلته نه چغې وایي چې یا پیر بابا را ورسېږي او یا زما مشکل حل کې خواص د صوفیو چې کله حال د مراقبه کې وي او یا په پورا تفکر کې وي او رابطه کې وي د خپل شیخ سره هغه نه بعض استمدادات روحي غواړي هغې ته شرک مه وایي هغه کتب تصوف او واقعات او سیرو کې معروف دي دلیل ورباندې هغه حدیث هم جوړیږي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم روضې ته صحابي راغی یا رسول الله استسقي لامتک فانهم قد هلكوا نو دا چا چې د اواز کړی دا هم څه مړکې سړی نه دی بلال بن حارث مزني صحابي دی اچا ته یې چې کړی هغه رحمت للعالمین او دا شانته چانه چې یو شی ورک شي نو اواز دی وکړي په جګ اواز باندې چې یا عباد الله اعینوني د خدای بندګانو زما مدد وکړي یو روایت کې راځي ان لله عباد الله نراهم د خدای بندګان دې مونږ نه ګورو هغه به دا سروې د تراونی سره پیدا بشي دا روایت د مصنف ابن ابي شيبه دی په کتاب الدعاء کې مذکور دی تاسو ته حواله توسل په باب کې ما ذکر کړی و دغه نم ثابتېږي او دا شانته معجم صغیر د طبرانی په دویم جلد کې په 22 صفحه باندې دا حدیث مذکور دی بیبي میمونه رضی الله عنها د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره خدمت کې دا د شپې تهجد او ټیم دی نیمه شپه ده هغه متوضا ته لاړه او داسې کو بیبي خدمت کې ولاړه ده او دا اودس په ځای کې نبی علیہ السلام دا आवाज وکړه چې نصرتا نصرتا لبیک 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 نصرتا 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 خدمت کې حاضر یما حاضر یما حاضر یما امداد بدی وشي امداد بدی وشي امداد بدی وشي چې راوته بیبي ورنه تاسو کوي تاسو چا سره خبرې وکړي
یا ذالک راجز بنی کعب یستصرخنی، دا د بنی کعب د قبیلې راجز چاته وایي چې شعرونه وایي په طرز سره. د بنی کعب د قبیلې یو شعر ویونکی و، یستصرخنی فریادي چغې ماته والې، فریادي چغې. نو نبی علیہ السلام دلته نه امداد داغه کړی دی. نو د بعید نه داسې ته اواز نبی علیہ السلام ته یا اولیاءو ته خدای تعالی ورسوي بعض اوقاتو کې دا کیدی شي، هسې بعیده نه ده، دا د هغه معجزه شوه. اولیاءو ته که دا شان اواز ورسېږي دا به د هغوی کرامت شي، بعد الوفات ثابت دی. خو د دې دا معنا نه ده که نه چې ټول عمر کې چې د خدای تعالی د اواز په ځای به ته اولیاءو ته چغې وایي. که بعضې شیګان یا بعضې غلات متبعین د هغوی که نه چې د یا الله په ځای باندې د یا فلان ولی اواز بهتر ګڼي. مونږ ایران ته لاړو، دا مسله بیا چې سریباب ونه شي بل ځای ته رسي. په ایران کې اوس یا علي د استمداد په نوم باندې که چېرته اوس په شعار د شیګانو د مجالسو کې به انتهایي تېنه ځان ساتئ. یا علي مدد چغه ده د شیګانو. زه ډېرو ځایونو کې بریلي حضراتو جلسې ته لاړ شمه، دا چغه پکې وایي. نو ښه په نرمه یې پوهېږم چې صاحبانو دا د شیګانو په جلسو کې دا اوازونه ول کېږي. تاسو اوس که زه خو تاسو پېژنم چې اهل سنت یې، شیګان نه یې. خو یو بل سړی دلته راشي چې تاسو د یا علي مدد چغه ووهله، هغه خو سره نه پوهېږي چې دا د شیګانو جلسه ده او که دا د اهل سنتو جلسه. نو ولې د شیګانو نه خزان کې راوالی؟ بیا چې تاسو مینه ښکاره کوئ، یو کس پکې وي دا د محبت دپاره مونږ وایو چې محبت ښکاره کوئ، نو د شیګانو سره دا فرق وکړي چې ناره صدیق ووایي، ناره عمر ووایي، ناره عثمان ووایي، څلورم مرتبه کې ناره علي ته راشي. نو موږ به پوه شو چې ترتیب د خلفاو هغه تاسو منئ، او چې تاسو د نبی علیه السلام او د ناره تکبیر او ناره رسالت او ډایرک ناره حیدري او دا د شعار هم د شیګانو دی، نو دا افراطي غلوی دوی کوي او په دې باندې نور سنې مغه خپل باباګان او شیګان خوشحالوي. څه مقصد نه وي په دغه ځای کې دوی سره رابطه پټه د سیاسي تنظیم د شیګانو وي چې دا ونه وي بیا په دې هغه فنډ بندېږي، هغه چې کوم دوی ته حواله سیز یا هغه شی بندېږي بیا ورباندې. شیګان بیا خفه شي که نه چې تاسو زموږ دا نښې څنګه په مجالسو کې نه ښکاره کوئ. نو مقصد مې دا دی چې زه د خواصو صوفیو یا غیر صوفیو خواصو عبادو ته چې کوم اوازونه کړي د هغې منکر نه یم. کرامتن اولیاء په تعالی به ورورسي وا به وري هغه به دې سره امداد وکړي. امداد معنا دا مؤثر حقیقي پکې هغه نه وي، خالقي خدای به دعا وکړي هغه مشکل به وشي. نو دا ثابت دي، نصوصونه استدلال کېږي، اخذ کېږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای تعالی وررسي دا بعضې حالات د امت او دا اوازونه فریادي دا رسیږي ورته. خو د دې دغه مقصد نه دی که نه چې تاسو دنیا کې کومه چغه ده نو هر ولي و هر یو به یوري. ګوره چې موږ دا جایزه کو چې د دې ځینه پیر بابا ته چغه روا ده او هر کو جاخیل ته روا ده چې یا پیر بابا را ورسېږي او ما سره مدد شي، یا فلانی بابا را ورسېږي او ما سره مدد شي. که موږ دې ته جایز ووایو مطلقا او عام، نو اول به هغه پیر بابا ته سماع تامه کلي ثابتو چې د دنیا کې چرته ډنګ دی که نه بس د غوږ ته رسي. دا عقیده به هم ساتو چې څومره ډولونه خلک وایي مغه یې اوري که نه، او چې څومره ډزې دي هغه هم ټولې اوري او دا ستا ټوخی هم اوري. دا کومه عقیده ده؟ د سماع موتى دغه مقصد شو چې اوس دنیا کې چې ته ټنګ و ټونګ دی ټول هغه اوري. ته اوس خبره اوري، مثال په طور دلته ډېرې خبرې اوري، ستا کرامت شي لکه عمر فاروق رضی الله عنه صحابه ته لرې اواز ورسولی و، ډېر لرې ورواي وروله که نه. د دې نه اوس دا ثابتېږي چې صحابه په هغه ځای کې وو چې دنیا کې څه خبرې وې د هر چا یې اورېدې. دا خو نه ثابتېږي. یو وخت دپاره کرامتن د عمر فاروق صاحب خبره هغوی واورېده، خدای تعالی په دې قادر دی د لرې نه یې ور واوروله. خو دا دلیل د کلي سما خو نه شو که نه چې دا صحابه هغلته په غذا کې وو، دلته صحابه وو چې څه خبرې کولې او ټولې یې اورېد. د کلي سما دلیل خو نه دی که نه. نو دا شانته کلي سما به یو ځل ثابت دی او دا د هېچ عقیده نه ده. دویم دا چې علم غیب کلي به ثابت دی حضرت پیر بابا ته چې چاته چغه وایي علم غیب کلي به ثابت دی چې هغه په دې ټولې دنیا په خلکو باندې یو کلي علم غیب تفصیلي لري او د هر چا په خبرو پوهېږي. نو که ستا د علم غیب کلي عقیده نه وي، د سماع کلي عقیده نه وي، نو دې الفاظو ته په کوم انداز کې به جواب ورکړي او څنګه به یې جایز کړي؟ نو زنانه عوام چې کوم دا وایي یا فلاني بابا را ورسېږي زما مشکل پوره کړي،
دا نو دا پویول غواړي، دا د دې ناپوهي وي، دا د دې کمزوري وي که نه. بعضې خو د افغانستان د کوچیانو کې بعضې عجیبه عجیبه عقیدو والا خلک پسې قصې هم ډېرې کوي که نه. څوک کوچی و هغه ګډان ساتلي وو. بیا نو د افغانستان کې د مشهورې استانې وې د حضرتانو او د امیر صاحبانو په لوګر کې کابل کې حضرت صاحب او داسې نور بعضې ځایونو کې مشهورې خانقاګانې وي. نور په پیرۍ مریدۍ دا مریدان یې ډېر پوهېدل هم نه، خو بس وبه چې زه فلاني پیر صاحب استانه کې یم، بس هلته به یې ځان ټچ کړی و. دا ټول نوسي ټول به بیا هلته بیا به یو نوسۍ هم د هغې ستانې نه بلې ته نه تله، دا به یې جرم ګڼي چې سړی بل ځای لاړ شي، ځان به یې پوخ تړلی ول. نو بیا دې کوچي چېرته ګډان سره ولو چې ته لیوه پرې راغلی د لیوه چې لیوه پرې راغلی دی نو چغه کړې ده چې یا پیره راورسېږي. نو دې کې دا چغه ډېره خطرناکه چغه وه. نو دا هغه ببر سپی چې و دا کوچیانو غټ سپی دا چېرته وده و دا اورېدلې چې راغروالي دي، بس هغه دغه یې ورته مات کړی لیوه، دا ګډه یې ترې خلاصه کړې ده. نو که اوس کرامت د پیر صاحب هم شي، خو زه هغه سبب شو پکې راویښ شو، دا شی ورته خلاص کړې، د مشکل خدای تعالی پوره کړه په یو شي باندې اسبابو باندې. خو دې ساده ګل ته دا جوړ کړه لکه چې دا زما پیر صاحب په دې شکل لا حاضر شي. سبا یې ګډ روان کړی دی او دربار د پیر صاحب ته رسېدلی. یاره پیر صاحب وایي د پیرۍ دی قربان شمه، وی اواز مې کړی نه و چې دا لکۍ دې شڼول او روان وی نو هغه خپل پیر صاحب ته بیا سپی ته نه جوړ چې لکۍ دې شڼول او را روان وي. نو بیا به په دې شکل راځي، یو خوا ډانګ دی بل خوا پړانګ دی، مونږ یې په منځ کې یو، که داسې ځو ډانګ هم وهي او که داسې ځي پړانګ هم داړي که نه. یو خوا دې خلکو وخوړو چې انکار کوي د حقیقت د شي نه، او یو خوا د غلاتو افراطیانو داسې عقیدت یې نه جوړه کړه چې هغه نو بالکل د شیګانو سره مترادفه عقیدت. نفس حقیقت د شی نه انکار مه کوئ. مدد روحی کرامتاً ممکن دے شوه دے حدیثنا ثابت. قیوم باچا سے مبارک تا سے دا قادری شریفی شیخ و پیجنی طول طالبانی پیجنی دا خطو پل کی حضرت قیوم باچا سے وفات شوه دما تخپل حکایت کولو ضعیف اخیری عمر کی دے دا خپل پلار مرید دے، پلار دا زن نکه مرید دے، نکه دا سواد صاحب رحمت اللہ علیہ ڈاریک مرید. وی زمنګ نیکه مونږ ته قصه کوله چې زه د حضرت سواد صاحب سره خدمت کې وم. تهجدو ته پاسېده، ما ورته کوزړۍ ونیوه، وی دا کوزړۍ د دې غاړې نه ونیوه، دا دیوال یې پرې وایشت. زه سخت ویرېدم، بس په یخو اوبو یو دس وکړو، ما دا کودړي مودړي راغونډ کړل او ومې ساتل. میاشت یا څه کم د میاشتې تېرېده نو د انډیا نه د یو مرید را روان و، لاهور کې چېرته ځنګل کې را روان او زمری پې راغلی. چې زمری پې راغلی نو هلته نه هغه اواز کړی دی حضرت سواد صاحب رحمت الله علیه ته، یا الله ته اواز کړی چې د په برکت مې خلاص. بس دلته سواد صاحب ته دا حالات کشف شوي دي، د دې ځینې ګزار ور باندې کړی. وایي چې ما څنګه چغه وواله سواد صاحب ته، وایي چې ګوره ما یو کوزړۍ راله او دا زمری په دې سر پې ولګېده، زمری مړ شو او کوزړۍ ټوټه ټوټه شوه. هغه مرید هم د کوزړۍ کودړي راغونډ کړي وو. دلته دا چې کم د قیوم باچا صاحب نیکه د خپل نیکه قصه کوي، هغه هم دا راغونډ کړي وو. وایي چې ما هغه تاریخ سره وسنجولو، یو تاریخ و مکه ټیم کې زم د تهجدو په خدمت کې ولاړم چې دا مسله پېښه شو. دې نه اوس انکار مه کوئ چې دا نشي کېدی. مؤثر حقیقي دی کې الہ العالمین دی. انګریزانو جوړ کړی شی د کابل نه روانېږي، سکټ دی یا کرس دی پاکستان کې په یو ځای لګېږي. نو خدای تعالی خو په دې باندې کامل قدرت لري چې یو شی د دې ځینه ډېر لرې مسافې ته ورسوي، د یو ولي په لاس. مؤثر حقیقي پکې الہ وي، مجازي نسبت دته کېږي، کرامت د دشي. د داسې حقایقو نه انکار مه کوئ. خو هغه چا چې اواز کړی مرید دی، صوفي دی، شیخ دی، صاحب د مراقبې او د رابطې دی، هغه د خپل شیخ سره په رابطه او تصور کې دغه اواز کړی دی. دې خوا نه دا مدد چې شوی دی دام دغه شانته چې کوم دی صوفي کامل دی، اتفاقی مسلم شخصیت دی پاکستان کې حضرت سواد صاحب رحمت الله علیه. نو دا کېدی شي او د دې نه اوس دا استدلال کول او عوامو ته دا نظر ورکول چې هلکه چې چېرته مشکل در باندې پیښېږي سواد صاحب ته چغې وهئ یا شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب ته چغې وهئ، نو دا خو هېڅ انصاف نه دی.
د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دغه شان کرامات مسلم دي ډیر ځای ښکاره شوي دي. شیخ دوله گجراتی رحمت الله علیه مزار اوس هم هلته شته دی، دا هغه مرید هم دی چې هغه کشتۍ کومه ډوبېده او د هغه په مدد باندې خدای تعالی هغه مؤثر حقیقي دی، خو د په لاسونو باندې هغه د غرق نه ایستلی شوې ده. یو واقعه د هغه په کراماتو کې مذکوره ده. کراماتو نه انکار مه کوئ، دا حقیقت دی. خو د هغې نه دا شی جوړول چې ته د مشکل په ټیم کې خالق ته چغې مه وهه، اوس شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب ته چغې وهه او یا یو بل ولی ته چغې وهه، نو دا به د دې دپاره اله دا ووهه چې سمع کلي ثابته که، اله یې ووهه چې علم غیب کلي ورته ثابت که، او چې دغه نه نو بیا هغه وخت کې ووهه چې ته هغې مراقبې ته ورسېږې او رابطې سره چې تا پوره رابطه د هغه سره وي، بیا هم ووهه. چې دا صورتونه هم نه نو عوامو ته د دې څیزونو اجازت شریعت نه ورکوي، او هغه ذات ته د مشکل په ټیم باندې آواز کول پکار دی چې په تعلیم کلي تفصیلي لري چې خالق دی، ستا مؤمن حقیقي دی چې خالق دی، ستا هره خبره اوري چې خالق دی، نو هر مشکل کې مراجعه الہ العالمین ته پکار ده. او دا نور څیزونه چې دا صرف توسلات او سببونه دي، لکه تفسیر کابلی که تاسو سره هغه تاسو په ایاک نعبد و ایاک نستعین باندې وګورئ، هغه وایي که چېرته اولیاء وغیره سبب محض ګڼلی کېږي او مؤثر خالق ګڼلی کېږي، دا د دې څه مخالفت نه دی، استعانت د خالق نه دی، خو دا په اسباب جوړ شي بیا څه ناروا نه دي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. که بندې نه بندومه دې کې څه آثار الروح تاسو پیدا کوي، یو ښکلي کتاب دی او څه ډېر زیات آثار په دغه موضوع باندې راخستې دي. ما هغه مرفوع روایاتو ته ذهاب وکړو، دې نه غیر نور روایت چې دي هغه ما پرېښودل. په صفحه اتمه باندې ابن قیم په الروح کې سند سره روایت ذکر کوي. حدثنا محمد بن حسين قال حدثني يحيى بن بسام الأصغر قال حدثني مسمع قال حدثني رجل من آل عاصم الجحدري قال رأيت عاصم الجحدري في منامي بعد موتي بسنتين، 2 کال وروسته مې خوب کې ولید. فقلت أليس قد مت مړ؟ قال بلى. قلت فأين أنت؟ چرته؟ قال أنا والله في روضة من رياض الجنة، جنت باغچه کې ما، أنا ونفر من أصحابي، زما ملګریم دي، نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحة إلى بكر بن عبد الله المزني، هر یو مونږ او زمونږ ملګري د جمعې په شپه باندې بکر ابن عبد الله مزني سره راغونډېږو. فنتلقى اخبارکما، مونږ یو بل سره چې کوم دی اخبار هغه یو بل ناخلو. قال قلت اجسادکم مرواحکم، جسدونه راغونډېږي که روحونه؟ قال هاتا جسدونه چې کوم دی زاړه شوي، انما تتلاقى الارواح، روحونه ملاقات کوي. قال قلت فهل تعلمون بزيارتنا اياكم، مونږ چې ستاسو زیارت ته راشو پوهېږئ پې؟ قال نعم نعلم بها عشية الجمعة كله، د جمعې په شپه خو پوهېږو، ويوم السبت الى طلوع الشمس، او د خالي په ورځ تر سهاره پورې، یعنی دغه ټوله د جمعې ورځ او شپه دا ټوله. قال قلت فكيف ذاك دون الايام كلها، نور ورځې بیا ولې داسې تفصیلي نه پوهېږئ؟ قال لفضل يوم الجمعة وعظمته، دا د جمعې ورځې فضیلت دی چې په دې ورځ مونږ پوره پوهېږو. ډېر زیات روایات منامات دې متعلق سند سره راخستې دي. بیا لیکي په صفحه لسمه کې حدثني محمد قال حدثني احمد بن سهل قال حدثني رشد بن سعد عن رجل عن يزيد بن ابي حبيب ان سليم بن عمير مر على مقبره وهو حاقن تشبه الورغلي قد غلبه البول، فقال له بعض اصحابه لو نزلت الى هذه المقابر، دي مقبره کې کوش بول وکا، فبلت في بعض حفرها فبكان د وجل، ثم قال سبحان الله والله اني لا استحي من الاموات، د مړو حیا راځي كما استحي من الاحياء، لك ژوندونه چې حیا کوم، ولولا ان الميت يشعر بذلك لما استحيا منه. ابن قیم وايي کچرتا دا مړی نه پوهېدی په ژوندو خلکو باندې، نو د سړي حیات ولی کوله. سلیم بن عمیر رحمت الله علیه تینا حیا بیا ولی کوله.
دا شان بل روایت ذکر کړي قال يزيد بن هارون اخبرنا سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي ان ابن ساس خرج في جنازه في يوم وعليه ثياب خفاف فانتهى الى قبره یو قبر تورثت قال فصليت ركعتين ثم اتكأت عليه ما بتکیه وکړه فوالله ان قلبي ليقظان استمعت الصوت من القرب قبر د قبر نا आवाज راغی الیک عني لا تؤذني لریش زمانه تکلیف مرا کوا فانکم قوم تعملون ولا تعلمون تاسو د ژوندۍ د قوم یې چې عمل کوي خو علم یقیني نه لري ونحن قوم نعلم ولا نعمل او موږ داسې قوم یو چې موږ علم لرو پوهیږو په هر څه خو عمل نشو کولی ولا یکون لی مثل رکعتیک احب الی من کذا وکذا کدا غدو رکعت ما کولې شوې دا به دومره نه ما ته غورو دی وی فهذا قد علم باتکاء الرجل على القبر وبصلاته پته ولګید چې د سړی په تکیه وکړه په پوښ او دا رنګ چې دلته منځو کنه هغه په پوښ دې متعلق ډېر زیات روایت پدې کې تفصیلی راخستې دي وړو کې کتاب دی الروح پیدای کوي په دغه موضوع باندې خاصتا لګېدلې دی دا موضوع تفصیلی چړل اللهم صل علی سیدنا مولانا